بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې ویډیو کې زه تاسو ته یو څو جالبو خوبونو تعبیر کوم. درې خوبونه دي، څنګه یو د چهارمغز په باره کې ده، او بل آلوګان یا کچالو په باره کې ده، او بل هم د توتانو په باره کې ده. دا د یو کس خوبونه دي. دا درې خوبونه دي. په خوب کې د میوو، وچو میوو او تازه میوو په باره کې زما یو ویډیو شته په دې چینل کې، هغه تاسو کتلی شئ. نو هغه کې د ټولو حالتونه په خوب کې کتل کېږي. دغه تعبیر ده د میوې، وچې میوې. او دلته دا درې شیان چې تا لیدلي دي په خوب کې، چې یو الوګان ده، الوګان دي شکولي وي، په ونه کې وي. الوګان ته وایي چې په ونه کې وي او په ویاله کې هم روان وي. او بیا وروسته چهارمغز دې لیدلی، غوزان څه ورته وایي، دا دې لیدلی چې ته ونې ته یې پورته کېږي او لمنه ترې ډکوې، شکوې او تک شین وي. او بیا همداسې سپین توتان دې لیدلي دي. نو دا درې واړه خوبونه ښه تعبیر لري. په دې باندې تعبیر کېږي چې الله تعالی تا ته رزق مال نصیب کوي. چې کله ته په دې خوب کې دا شیان خوړلي وي یا ښه پاخه لیدلي دي وي او ګنده خراب نه وي، نو دا ډېر ښه تعبیر لري. په رزق باندې تعبیر کېږي. دا چهارمغز څه ده، دا د بل پوستکی لري، دا دننه څوک خبر دي څنګه یي، او هغه ماتوي، بیا چهارمغز یا غوزان راوباسي. نو دا په داسې مال باندې تعبیر کېږي چې هغه ذخیره یي چېرته ساتل شوي وي او هغه ستا لاسته راځي. په مشکل سره ته په ونه کې پورته کېدل سخت دي، بیا د ښځې لپاره دا د ښځې خوبونه دي. نو په دې باندې تعبیر کېږي چې ته انشاءالله د مشکل سره هم کوې، هر رقم وي، د خپل دا مال دې ذخیره شوي، چاته دې ورکړي وي، چېرته دې ایښي وي، هغه انشاءالله لاسې دې راځي، هغه ته رسېږي او حلال مال ده او خیر به ترې وګورې. ته وایي لمنه کې هم داسې اچوې او کور ته راوړې، تک شین وي، تک شین ونه وي. نو دا ټول ښه تعبیر لري. لمنې نه مراد همدغه ستا په قسمت کې څه شی دغه انشاءالله تا ته رسېږي. او دا په شفا باندې هم تعبیر کېږي. دا چهارمغز، دا غوزان، سخت کارونه اسانېدل، ځکه چهارمغز شکول، بیا هغه کور ته راوړل، بیا هغه پاخه وي او هغه خوړل، او دا ټول په دې باندې تعبیر کېږي چې ستا یو سخت کار انشاءالله الله تعالی اسانوي او رزق دې زیاتېږي. او په دې باندې هم تعبیر کېږي ځکه مغز، چهارمغز مغز ټکی پکې راځي. څلور مغزونه نه مراد، یعنې څلور مغزونه ستا ډېر زیات اوچت حوصله ده، حتی په کورني ماحول کې ډېر ښه وخت تېرې، په دې باندې شکر وباسه، الله تعالی توفیق درکړی، ډېر ښه اخلاق او ډېر ښه رویه کې خپل اولادونو، خاوند او خپل کورنۍ سره. تازه یي، دا غوزان همومره ستا په دې ژوند ښه والي باندې تعبیر کېږي. والله تعالی اعلم. او دا دویم خوب دی چې سپین توتان ته وایي، خورې او خوږه وي، ذایقه یې ښه وي. نو دا ډېر ښه تعبیر لري. ته کله وایي چې دا د سپین توتان وي، د ونې په سر باندې هغه شکومه، او یا کله په ځمکه کې توی شوي پاکه ځمکه کې دغه نه یې راټولوي، دا ټول حلال مال، خیر او برکت، رزق او روزګي باندې تعبیر کېږي. ځکه ته وایي چې ښه خوږه وي او په اسانه یې لاسته راوړې، نو دا هم ډېر ښه تعبیر لري. په همداسې ستا تشویشونه که کوم دي د رزق و روزي او ژوند په باره کې، هغه ټول تشویشونه دې انشاءالله رفع کېږي. ټول سوچونه کوم درد او ویره ده د آینده د مشکلاتو، اقتصادي مشکلاتو، نو انشاءالله دا هم پېښېږي درته. او بیا الوګان تا په ونه کې لیدلي دي، الوګان چې په ونه کې وي او بیا په ویاله کې روان وي او بیا ډېر ښایسته وي. دا هم په دې باندې تعبیر کېږي ځکه الوګان هم زده دا د ځمکې لاندې کېږي. نو تاسو وکتل چې دا په ځمکې په سر ده او بیا په ونه کې ده او جګ ده، نو د ځمکې لاندې چې کله وي هغه هم تکلیف غواړي، د هغه هم ویستل چې زخمي نه شي راواخلې، او چې کله د ځمکې په سر وي، په ونه کې وي، دا هم یعنې په دواړو صورتونو کې چې کوم مال پسې ته کوشش کوې چې هغه مال پټ ده، هغه مال ذخیره شوی ده، هغه مال یعنې لاسته دې نه راځي لکه ځمکه غوندې مال ده یا د حاصلاتو مال ده، لا معلوم نه ده صحیح. په دې ټولو کې دا تعبیر ده انشاءالله. په دې درې واړو خوبونو کې د چهارمغز هم داسې یو خوب و او دا سپین توتان هم، چې تا ته انشاءالله خیر رسېږي، ښه مال رسېږي او د مشکلات، د کورنۍ مشکلات دې وي هغه حل کېږي. او دغه میراث باندې هم تعبیر کېږي چې تا ته میراث رسېږي د مور پلار لخوا، د کورنۍ یا د خاوند لخوا دلته، نو تا هم انشاءالله تا ته رسېږي. که دې څه تشویش وي، د ځمکې د دښمني پیدا کېږي یا څه مشکل، هغه انشاءالله نه کېږي. الله تعالی مهربان دی، دا ټول مشکلات به هم حل شي. والله تعالی اعلم. شین طوطي را سره خبرې کوي او بیا را باندې وایي مخوکې لګوي، چک لګوي او راته غوسه وي، کوټې وړم او قفس کې بندوم. نو طوطي، د شین طوطي په باره کې یو ویډیو هم شته دی چینل کې، ډېر مخکیني، څو کاله مخکې
هلته به کیدای شي دومره تفصیل نه وي، خو بیا هم د شین طوطي په باره کې کله کله خوبونه ښه خوبونه نه وي لیکي، ځکه طوطي خبرې کوي، هغه خبرې کوي چې هغه په زړه یې نه ده، په هغه باندې عمل نشي کولی لکه یو منافق انسان. نو اکثر وخت طوطي ښه تعبیر لري، څه کله په طریقه باندې وکتل شي په ښه حالت کې ته وګورې طوطي، او څه کله ته داسې ګورې طوطي چې د دې شوق کوي ته دا ساتي او د دې خبرو کولو کوشش کوي، یو هغه تا سره خبرې هم کوي، تا سره د کوم چل کوي، لکه طوطیانو کې دا مشهور ده چې خلکونه په یو طریقه باندې پیسې وباسي، یو شی ورته یاد کړي هماغه وایي. نو په دې حالتونو کې چې ته وګورې بیا ښه تعبیر نه لري، په داسې ملګرو باندې تعبیر کېږي چې هغه ملګري د کار نه دي، منافقت لري، په هغه ملګرو باندې تعبیر کېږي. نو ته وایې چې دا شین رنګ کې ګورم او بیا وایې غوسه یې در باندې بیا جیب کې وي، بیا کور ته یې وړې. د دې طوطي دا غوسه خبرې دا د ملګرو په منځ کې څه مشکلاتو باندې تعبیر کېږي. د طوطي خوله لګوي نو دا ستاسو کوم ملګري دي کېدای شي څه مشکلات هم مابین کې وي ستا او د هغوی په منځ کې، هغوی خپل منځ یعنې داسې مشکلات قفس کې بندول چې ته غواړې دا قفس کې بند کړي په دې خوب کې، معنا دا چې دا مشکلات مه غټوه، ښکاره کوه یې مه، که دا مشکلات لږ یادوې او غټوې او ښکاره کوې نو کېدای شي بیا ګیلې وګزاري پیدا شي او دا مشکل نور هم غټ شي. ښه خبره دا ده چې اول دا مشکلاتو نه تېر شي، لکه دا طوطي ته خوشي کړې چې لاړ شي خپل ته الله تعالی چې کوم ژوند ورته مقرر کړی بس ګرځي په هوا کې. بل خوب دا وایي شهید شوی زوی مې بیا تازه د ښخولو خوب ګورم، وفات شوي دا زوی مې او بېرته بیا ګورم چې دا ښخوو او قبر ته یې کوزوو او مچو یې کړم په دې حالت کې ښخولو وخت کې، بیا به لاسونه وخوځېږي بدن یې وخوځېږي، بیا به یې راپورته شي وایي چې زه خو ژوندی یم. نو څه کله چې انسان یو کس وفات شوي هغه په خوب کې وګوري، عزیز یې خپلوان یې وي، بار بار د ده په خوب کې راځي او هغه هماغه حالت ګوري، د ده شهادت د زړه نه ته نشي ویستلی. دا ځوان زوی هغه په ظلم باندې چا ویشتلی ده او هغه شهادت درجه الله تعالی ورته نصیب کړی، ګمان پرې کوو الله تعالی دې درجې اوچت کړي په جنت کې، تا ته دې ذخیره د آخرت کې. په دې باندې تعبیر کېږي چې هغه یاد د نشي ویستلی دغه غم او په کار نه ده دومره غم، او په دې باندې هم تعبیر کېږي چې هغه مظلوم و معصوم و، او په دې باندې هم تعبیر کېږي چې انشاءالله هغه ته الله تعالی د شهادت درجه نصیب کړی ده. والله تعالی اعلم. بل خوب د وایي لارې کې مونځ کوم غلطېږم، بار بار کوشش کوم مونځ صحیح کړم، بیا یو هلک حدیث راته ووایي کوشش کوي چې ما متوجه کړي، او بیا وایي د البته سهار مونځ د تانې دې ویلي خو کېدای شي د سهار مونځ بیا وایي لمر نیم راوخېږي، معنا داسې ته فکر کوې چې مونځ دې ونه شو. نو په دې باندې تعبیر کېږي چې کېدای شي سهار مونځ ته لږ آخر وخت کې کوې، ویښ یې خو نه جګېږې، مونځ کې غلطېدل څه دا خوب کې ښه تعبیر نه لري، معنا څه د مونځ په حصه کې ته سست یې، مونځ دې په یاد نه وي، اکثر نه قضا کېږي په بازار کې یا په خوب کې یا په مجلس کې، یا سهار مونځ ناوخته کوې، نو دغه کې لږ احتیاط وکړه چې دا مشکلات دې حل شي. مونځ په باره کې یو ویډیو هم شته، دوه درې ویډیوګانې دي چینل کې ښه تفصیلي تعبیرونه شته، هلته بیا ولټوه ویې ګوره. دا خوب همدغه ورور کتلی دی، پیریانو ته مونځ ورکوم سپین شکلونه یې وي، نو دا ښه تعبیر لري. پیریان چې دي دا پټ مخلوق ده، چې کله ته هغه ګورې معنا داسې یو پټ شی تا ته ښکاره کېږي، یو راز یو مشکل ته په هغه پسې ګرځي، او یا کېدای شي دې کې د خیر نه وي، لکه جنیات لیدلو کې موږ ته خیر نشته ځکه الله تعالی موږ نه پټ کړی. نو کوشش وکړه چې کوم پټ شیان وي د چا هغه پسې ونه ګرځې، او څه مشکل دې وي په ښه طریقې سره هغه حل کړه. چې یو مشکل یو شی ښکاره کېږي د چا یا ستا، نو کوشش وکړه چې ښه طریقې سره یې حل کړې، لکه پیریان پټ دي تا ښکاره شوي دي تا ته او بیا مونځ ورته ورکوې، معنا دا څه هغه په ښه طریقې سره حل کړه. والله تعالی اعلم. بل خوب ده وایي قیمتي عطر دوه بوتلونه راسره وي، یو غټ وي یو وړکی، یو زه غواړم چې د غټ نه د وړکي بوتل ته خالي دغه کې عطر واچوم، شین رنګ شیرچایي غوندې رنګ وي د بوتلونه، خو بوی مې احساس نه کړ، د عطر شته سر مې خلاص کړی یاد شومه، خو بوی مې احساس نه کړ. نو دا په خوب کې ښه تعبیر نه لري، څه کله عطر په خوب کې وکتلی شي او هغه ښه بوی لري ښه تعبیر لري، ستا په ښه اخلاقو ښه شهرت ښه نوم او نشان او ښه ملګرو په منځ کې په ښه نوم یادېدل په دې باندې تعبیر کېږي. او څه کله ته عطر وګورې په خوب کې چې هغه بوی نه لري، معنا دا څه یو ظاهري شی یو کار ده یا یو ظاهري صفتونه دي چې هغه باندې ته توجه کوې، خو خپل هغه دننه معنوي صفتونو کې توجه نه کوې، یا یو کاروبار د زړه کې ظاهري یو شی شته خو معنوي شی نشته، لکه درس پرېښودل یو کار کول، د درس اوس وخت شته تا ته د درس فرصتونه شته خو ته درسونه نه وایې، سبقونه تعلیم نه کوې او د دنیا لپاره ته کوشش کوې څه کار وکړې، نو دغه باندې تعبیر کېږي چې دې کې خیر نشته، ته خپل درس و تعلیم باید سر ته ورسوي. د عطر بوتلونه ته وایي چې ډېر ښایسته دي، معنا داسې ظاهري خوبیانې دي دا هر څه، یا که چېرته کوم کورنۍ تاسو انتخابوئ د واده لپاره، نو هغه کې هغه ظاهري خوبي پکې مه ګورئ، کوشش وکړئ چې د هغوی خیر ولټوئ چې خیر یې چاته رسېدلی نه ده رسېدلی، شر یې چاته رسېږي نه رسېږي، نو هغه شیان مهم دي، دا مهم نه ده ظاهري شیان. نو په دې پسې دومره
دې کې مو د دې په فکر کې دومره مه اوسېږه چې یو شی ظاهري ښه وي. نو الله دې وکړي چې ته په خپل خوب تعبیر باندې پوه شوې او دا نور خوبونه هم وو. دوی منتظر شوي دي. پرون زه لږ مصروف ومه، یو مریض سره هغه بې وفات هم شو. الله تعالی دې ورته بخښنه وکړي، الله تعالی دې درجې اوچتې کړي په جنت کې، الله تعالی دې مغفرت ورته نصیب کړي، دا سفر دې اسان کړي. نو پرون په دې سبب باندې زه نه وم، او بله وجه دا وه چې دلته پاکستان کې پېښور کې دلته بجلي یا برق څه ورته وایو موږ افغانان، دا هم اکثر نه وي. د دې په وجه باندې هم زما ویډیوګانې پاتې کېږي. هر وخت یې نشم کولی، هسې کوم وختونو کې برق وي بجلي وي زه کولی شم ویډیو. نو دا څه مشکلات دي، الله تعالی دې وکړي دا مشکلات حل شي. اوس هم څه خوبونه منتظر یې، نو ستاسو انشاءالله خوبونه هم تعبیر کېږي. نو دا کوشش کوم چې دا نن هغه هم وشي او بېګا د هغه هم یوټیوب کې نشر شي. نو تر آینده ویډیو پورې تاسو په الله سپارم. نو که چېرته خوب ماته وایي نو دغه واتساپ نمبر کې ماته خوب ووایي، خپل اواز سره پوره ریکارډ کړئ خپل وایس، او یا هم ولیکئ پوره، او خوب وخت حتما مو ووایئ چې خوب څه وخت کې کتلی دی، او خوب پوره ووایئ. خوب کې څه کمی او زیاتی مه کوئ. نو هر چېرته چې یاست په الله م سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو.